د نجیب پلویان وایي له مخالفینو نه مو پاکولونه او کوتکونه غنیمت کړل. سلام، وخت مو بخیر. که غواړئ په دې باب پوره او کره معلومات ترلاسه کړئ ویډیو تر پایه وګورئ. د پخواني وژل شوي ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلویان وایي چې د لویې جرګې د خیمې مخې ته په هغې نښته کې چې د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار پلویانو سره کړې ده د هغوی کوتکونه او پاکولونه غنیمت کړي دي. د روکات نجیب پلویانو غوښتل چې نن د میزان 5مه د خپل فقید مشر 24 تالین په کابل کې د لویې جرګې په خیمه کې ونمانځي، خو د اسلامي حزب مشر ښاغلي ګلبدین حکمتیار پرون د جمعې په ورځ له خپلو پلویانو وغوښتل چې د نجیب پلویانو ته د هغه د تالین د لمانځلو اجازه ورنه کړي. ښاغلي حکمتیار سربیره یو شمېر نورو ډلو چې ځانونه پخواني جهادي تنظیمونه بولي په یوه اعلامیه کې له حکومت نه وغوښتل چې د ډاکټر نجیب الله پلویانو ته د اجازه نه ورکوي تر څو د هغه تالین ونمانځي. له دغو رسنیزو دعوو او دنګلو سره سره د وژل شوي ولسمشر ډاکټر نجیب الله پلویان نن د لویې جرګې د خیمې مخې ته راټول شول او غوښتل یې چې د لویې جرګې په خیمه کې د هغه تالین ونمانځي، خو ویل کېږي چې یو شمېر مخالفینو د مخنیوي هڅې وکړې چې په ترڅ کې یخ ډب رامنځته شو. د نجیب پلویان وایي د حکمتیار او نورو جهادي ډلو پلویان یې پسې واخیستل او د لویې جرګې خیمې ته ننوتل. د نجیب مخالفین استدلال کوي چې ډاکټر نجیب د خاد د ریاست په وخت کې ډېر افغانان وژلي دي، خو پلویان یې وایي چې د حزب اسلامي، اتحاد اسلامي، جمعیت اسلامي، حزب وحدت اسلامي په شمول ډلو چې ځانونه جهادي تنظیمونه بولي په 1980 کلونو کې د کورنیو جګړو پر وخت په لسګونو زره افغانان ووژل. کابل ښار یې په کنډوالو بدل او ښاریان یې تېښتې ته اړ کړل. تر بلې ویډیو مو په لیو بخونکي خدای سپارم، هر چېرته چې یاست تاسې بریا زموږ دعا.